د کنفرانس، سیمینار او ورکشاپ ترمنځ څه توپیر موجود دی؟ نو زه نن غواړم چې په همدې دریو کلماتو او یو د صادري او واردي او پوښتنه وکړله چې اکثرا دوستان کیدای شي سبا ته ماموریت ترلاسه کړي، ښه ده چې لږ معلومات وي. کنفرانس پریزنټیشن ته وړاندې یو اصطلاح ده چې یوازې په کنفرانس کې د ریفرنس په ورکولو سره د ماخذ په ښودانې سره معلومات ورکول کیږي. سیمینار پریزنټیشن هغه معلومات دي چې ریفرنس پکې نه ورکول کیږي. مثلا زه لګیا یم همداسې وایم یا د خپلو تجربو نه وایم، مګر حواله نه ورکوم، ریفرنس نه ورکوم. کله چې زه کنفرانس ورکوم بیا نو په کنفرانس کې زه باید ریفرنس ورکم، ماخذ باید ورکم چې ما دا خبرې له کوم ځای نه اخیستې دي، د څه شي نه مې ترلاسه کړي دي. سیمینار هم د دې سره په لږ توپیر همدغه معلومات وي، مګر منسجم وي، د مقالو په شکل سره وي، ماخذ هم پکې ښودل کیږي او یو بل څوک حق لري چې تا نه بیرته پوښتنې مو وکړي. یعنې زه دلته که سیمینار ورکوم په یو موضوع باندې، زه د توتانو ډاکټر صاحب د حیواناتو په مصنوعي القا یو سیمینار ورکوم، ماخذ هم ښیي، په پای کې هر سړی حق لري تاسو ته وخت درکول کیږي، وایي چې ډاکټر صاحب تا خو دا وویلې، ډاکټر صاحب خپله وایي چې تاسې که زما په دې مقاله کې یا زما په دې معلوماتو کې کومه پوښتنه لرئ تاسې کولی شئ مطرح یې کوئ. هر سړی جګېږي خپله پوښتنه کوي او په دې کې بیا یو مناقشه هم صورت نیسي. مناقشه په دې معنی چې ځینې خلک ورسره توافق نه کوي، وایي چې دغې برخې سره زه فکر کوم ما په دغه ځای کې داسې لوستي وو. ډاکټر صاحب باید داسې کره معلومات ولري چې تا قانع کړي، که ونه کړي بېرته مقاله به تصحیح کوي، یعنې که ستا نظر پې هغه مقاله کې به تغییرات راولي. نو دې ته وایي سیمینار. ورکشاپ هغه ټولېدنه ته ویل کېږي چې په هغې کې عملي کار وي، پوښتنې او معلومات نه وي. مثلا زه دلته اوس یو خبر تعریفوم تاسو ته، وایم چې خبر څه ته ویل کېږي، بیا وروسته تاسې په ګروپونو باندې ویشم، مثلا د دېرې ټول غړي په 4-5 ګروپونو وویشم او هر یو ته وایم چې ته اوس په سرلیک کار وکړه، ته په لیډ کار وکړه، ته په متن کار وکړه، ته په شالید باندې کار وکړه، 4 ګروپه شو. په نتیجه کې بیرته هر ګروپ راځي د خپل معلومات پریزنټ کوي. دغه ته چې شی وایي ورکشاپ. انشاءالله چې په توپیر به پوه شوي یو.